خبره داسې نه ده که نه بیا به قیامت کې الله ته ودرېږي مرګ سره خبره نه ختمېږي که د مرګ سره خبره ختمېده یو ما او تا به ژوند تېر کړی وه خبره به ختمه شوې خو داسې خو نه ده که نه ځکه حدیث کې راځي دا ډېر برکتي انسان دی واورئ برکتي انسان وپېژنئ او بدبخته انسان وپېژنئ امام ترمذي دا حدیث راوړی د نفیع ابن حارث الثقفي رضی الله عنه یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله یا صحابه کرامو به ډېر ناشنا تپوسونه کول زار شم او قربان شم د هغوی د تپوسونه ډېر ناشنا تپوس یې وکړو وی یا رسول الله ای الناس خیر په دې خلکو کې غوره انسان څوک دی سوال باندې پوه شوئ که په دې خلکو کې هغه انسان کم یو دی چې الله یې په ژوند کې خیر او برکت اچولی دا سوال دی پښتو کې تاسو یې پوه کړئ جواب یې وکړه زما خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم او زما بچي او مال او ژوند دی د هغه نه قرباني هغه وایي من طال عمره وحسن عمله غوره انسان هغه دی خیر او برکت والا هغه دی چې الله ورله اوږد ژوند ورکړي او ښایسته عمل ورله ورکړي دا ډېر اوچت انسان دی موږ صرف چې دوا کوو نو بعض کله نه کله دا زنانه داسې ووایي الله دې اوږد ژوند تاله درکړي نه دې کې یو قید لګوه الله دې اوږد برکتي ژوند تاله درکړي په اوږد ژوند باندې څه کوې چې کله د الله په نافرمانیانو کې تېرې د هغې نه ښه دا دی چې ته مړ شي اوږد ژوند د چا دپاره ښه دی وحسن عملو دې صحابي خبره په دې ځای ونه دروله ښایسته تپوسونه یې کړي دي زموږ د زړه ارمانونه یې پوره کړي وی فأي الناس شر په خلکو کې یا رسول الله بدبخته او شري انسان څوک دی چې خیر او برکت پکې نشته یا رسول الله دا څوک دی دا راته ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې غوږ کښېږدي من طال عمره د چا چې عمر اوږد وي که هلته مو عمر اوږد و دلته مو عمر اوږد دی وساء عمله ژوند یې اوږد دی خو عمل یې وران دی دا ډېر بدبخته انسان دی چې ژوند یې اوږد دی او بد اعمال ډېر کوي خو ګناهونه یې ډېرېږي که نه ګناهونه یې ډېرېږي بوج د ګناهونو پې ډېرېږي زه تاسو ته دا وایم د خپل وخت او خپل ژوند برکتي کوي تاسو واورئ د برکتي ژوند کوم یو دی چې اوږه دي او د الله بندګي پکې تېر کوي د خپل وخت په ښو اعمالو کې هسې مثال یو څو اعمال دلته ذکر کوم بس د الله ذکر ډېر زیات کوئ ډېر زیات د الله ذکر کوئ زه وایم اسان عبادت دا دی مال پې لګي نه وخت پې لګي نه څه محنت او کوشش به نشته الله یادوه که نه هر وخت الله یادوه په هره زمانه کې په هره ځمکه الله یادوه رب العالمین به درله ډېر اجرونه درکړي موږ ځای په ځای درسونو کې بیان کړي هم دي الحمدلله تاسو ته معلوم هم دي معمولي اذکار دي او الله پې په زرګاو په لکاو په اربونو کربونو اجر ورکوي دا نه وخت نه اخلي خپل وخت قیمتي که د الله ذکر ډېر کوه سحر ماښام منځنه بعد عامو اوقاتو کې او چې الله یادوي الله به دې یادوي فاذکروني اذکرکم الله وایي ما یادوي زه به تاسو یادوم او چې الله څوک یادوي هغه انسان چېرته تاوان کولی شي چېرته خرابېدی شي نشي خرابېدی حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي ته ووایي په سنن ترمذي کې دا حدیث دی لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله هغه صحابي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا خپله ژبه همیشه د الله په ذکر باندې لمده ساته دا خپله ژبه همیشه د الله په ذکر باندې لمده ساته د خپل وخت فایدهمند کې داسې نیکیانې وکړه چې هغې ته ویل کېږي الحسنات الجاریه څه مطلب دی الحسنات الجاریه چې
چې نیکیانې روانې جاري په عربي کې څه ته وایي خو روان ته وایي که نه داسې نیکیانې وکړه چې اجر یې روان وي داسې اعمال وکړه یو وخت نه فایده واخله کوشش وکړه د هغه اعمالو د تپوس او بیا د هغې د کولو لکه هسې یو حدیث به ته ذکر کړم په صحیح الترغیب کې د حدیث دی انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی وی سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته الله أكبر وخبري دي وأعمال نورم دي بدي حديث كي ويدي أنس بن مالك رضي الله عنه حديث ياد كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي وأعمال دي أجر إنسان تملاويجي وغب قبر كي دن بروتي من علم علما چا چې په دنیا کې چاته علم ښوولی علم یې زده کوي یو سړی د خلکو ته دین بیانوي چا چې دا دین یې زده کړی دی او عمل یې پرې کړی دی او هغه بیا نورو ته بیانوي او هغه نورو ته بیانوي او دی په قبر کې پروت دی او سلسله روانه ده معمولي خبره دویم یو څه شو راویښ شي ګوره ډېر وخت وده پاتې شوي اولنی څه دی من علم علما چا چې خلکو ته علم ښوولی دی دویم او اجرا نهرا یو ولی روانه کړي چې مسلمانان د دې اوبو نه فایده اخلي او حفر بئرا یو کوی کنستی دریش څلورم او غرس نخله یو ونې نه هله کړي چې د هغې د میوې نه د هغې د سوري نه خلک فایده اخلي څاروي ترې فایده اخلي پنځم او بنا مسجده او یې څه جوړ کړی جومات یې جوړ کړی دا ټول ګورې هغه صدقات دي او هغه حسنات دي چې دې ته ویل کېږي الحسنات الجاریه روانې نیکیانې او شپږم او ورث مصحفا یې چا له قرآن اخیستی ورکلی قرآنونه یې تقسیم کړي وم او ترك ولدا يستغفر له بعد موته او یې داسې زوی شاته پرېښودی چې هغه د مرګ نه بعد د خپل پلار دپاره بخښنه غواړي دا اووم کس دی عفوا دا اووم عمل دی او ترك ولدا يستغفر له بعد موته داسې زوی پرېښودی داسې نیک عمله اولاد یې پرېښودی داسې تربیت یې وله کړی چې هغه بچی بیا د پلار د مرګ نه بعد او د مور د مرګ نه بعد هغه پلار مور دپاره دعاګانې غواړي او د هغوی دپاره الله ته منت او زاري کوي نو د دې سړي اجر په قبر کې هم روان